دا د خوست ولایت عیدګاه ده خصوصا به د اختر په ورځو کې چیرته چې د نورو مسجدونو ترڅنګ پکې زرګونو کسانو د لوی اختر لمونځ په پوره امنیتي فضا کې ادا کړ. الله اکبر. د لوی اختر لمونځ ادا کولو په موخه د علماو له لوري په وعظونو او بیانونو کې د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی اختریز پیغام خلکو ته واورول شو. په یاد عیدګاه مسجد کې ولایتي مسؤلینو پر یووالي همدردۍ له یو بل سره پر مرستو له بیوزله او ناچاره کسانو سره پر لاسنیوي او د هیواد په جوړولو کې د اسلامي امارت ترڅنګ ودرېدلو ټینګار وکړ. دوی همدارنګه د هیواد سرتاسري امنیت لوی نعمت یاد کړ او زیاتولې چې باید له یاد لوی فرصت څخه د هیواد پر جوړولو او د اسلامي نظام احکام پلي کولو کې ترې ګټه پورته شي. اصلي اهداف د قربانۍ څخه د جهاد څخه نه هغه د الله تعالی د احکامو تنفیذ دی، د الله تعالی پر ځکه باندې او د الله تعالی پر بندګانو باندې. د قربانۍ په نتیجه کې یو هغه عمده نعمت چې الله تعالی نن موږ تاسو سره راکړی دی هغه سرتاسري امنیت دی. نو غوښتنه مو ده د مسلمانانو وروڼو چې د امن او د امنیت څخه نه استفاده وکړو. د خوست ولایتي اداره الحمدلله د اختر په مناسبت خپل ګامونه ګړندي کړي دي ترڅو زموږ خوستمیشتي ولسونه د امن په فضا کې د اختر شپې ورځې ولمنځي. خوستوال کولی شي چې د امن په فضا کې هرې خواته په خوست کې دوی سفر وکړي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي، د اختر په مناسبت دوی خوښۍ ولمنځي، البته د شریعت موافق. د لوی اختر لمونځ ادا کولو په موخه د راغلیو کسانو په وینا د تیرو کلونو په نسبت په ډاډه زړه سره کولی شي چې لمونځونه ادا او د خپلو خپلوانو ملګرو اختر مبارکیو او تفریح لپاره تفریحي سیمو ته ولاړ شي. الحمدلله دومره خپل اختر موږ دار نه وي چې نو الحمدلله امنیت او بیا خپل خپلوانو ګرځو، دوستانو ګره وګرځو، قربانۍ وکړو. چې مکه د کوم الکان لاړل یا منځو ته لاړل یا بازار ته لاړل موږ غوړي تشویش کیو ډیر وخت کنه او په مونږ بو هغه والا پکې هغه نه خپل ټول ختم کړل. اوس الحمدلله ډیر ښه پزاده ډیر خپل حال دا اوس نو الحمدلله اسلامي امارت چې کله واک ته رسیدلی ده نو ان شاء الله ځوانان هر ځای ته کولی شي سفرونه وکړي، د تفریح لپاره لاړ شي، بلکې عموما هر څوک کولی شي خپل کاروبارونه وکړي، خپل تفریحي ځایونو ته هم لاړ شي او په څنګ کې نورو د ملګرو انډیوالانو سره په چکر لرې ځایونو ته لاړ شي. نو ان شاء الله امنیت دی. د یادولو ده چې د اسلامي امارت دویم ځل حاکمیت سره د تیرو 50 کلونو په نسبت امنیتي فضا د ډاډ وړ ده او خلک تر بل هر وخت د خوشحالۍ احساس کوي.